زلمی خلیلزاد وایي که د ایران لخوا د افغانانو د قتل عام خبرونه ثابت شي بدې پایلې به ولري. د دوحې تړون لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د ایران سرحدي عسکرو لخوا د افغانانو قتل عام پیښې ته په غبرګون کې لیکي که دغه راپورونه حقیقت ولري نو د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. نوموړي ویلي د ایراني عسکرو لخوا د 250 افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل کېږي، خو تر هغه قضاوت وړاندې باید د پیښې د هرخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. سمدستي خو ایران دغه راپورونه ردوي. د ایران له بشري حقونو یو سازمان خال ویش پرون خبر ورکړ چې د ایراني عسکرو لخوا د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 افغان کډوالو ډزې شوي چې یوازې 50 تنه یې ژغورل شوي او پاتې نور یې شهیدان شوي دي.